معزز مېلمانه دي د اجلاس د باقاعده آغاز دپاره لکه چې نور کله په روایتي کېږي د دې آغاز د تلاوت قرآن پاک وکړو نو زه ښاغلي سمندر صاحب ته درخواست کوم چې هغه قرآن پاک تلاوت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم جزاك الله ملګرو سمندر صاحب خپل आवाज کې قرآن پاک په تلاوت باندې زموږ بنډار مخور کو ډېره مننه دې نه بعد څو قراردادونه دي چې هغه زموږ ټول د پړې پښتو ادبي جرګې غړي په دې باندې ښاغلي عاصم خټک ځواني مرګ باندې ډېر افسوس کوم ته هغه د ځواني مرګ الله دې وبخښي الله دې ورته جنتونه ورکړي ښاغلي امین صاحب د زوی د واده په خوشحالۍ کې موږ ټولو هغه ته مبارکي ورکړه بیا مبارکي ورکوو الله دې دغه واده بختور او ګټور وګرځوي او دې نه بعد بل قرارداد دی پروفیسر ابراهیم اسحاق صاحب د تبادلې په خوشحالۍ باندې موږ ټول خوشحاله یو مبارکي ورکوو د زړه د زړه اسحاق صاحب ته دې نه بعد محب الله شوق صاحب او د اسلام ارماني صاحب په مړینې باندې موږ خپل پښتو ادبي جرګې ټول غړي ډېر افسوس کوو او د الله پاک په درګاه کې د هغه لپاره مغفرت سوالونه کوو الله دې ټول بخښنه وکړي او الله دې هغوی ته جنت الفردوس کې ځای مننه ملګرو د دغه قراردادونو نه پاسه راځو خپلې مشاعرې او د اجلاس د آغاز دپاره نو زه اول نه درخواست کوم پروفیسر ابراهیم اسحاق صاحب ته چې هغه موږ ته په لټریچر باندې څه خبرې وکړي ښاغلی ابراهیم اسحاق صاحب تر کومه پورې چې د لټریچر خو د انګریزي ژبې ټکی دی دې دپاره موږ صرف په اردو پښتو کې ادب ټکی استعمالیږي د ادب متعلق خو بېلابېلې رایې پیش کېدلی شي خو پوهان د ادب یو تعریف دا هم کوي چې ادب هغې پوهې او ځیرکۍ ته وایي چې د هغې په وجه انسان د خطا نه بچ شي بیا ادب دوه قسمه لري چې یو ته منظوم ادب ویلی شي بل ته منثور په منظوم ادب کې نظمونه غزلې رباعیانې چې څومره شعري اصناف دي دا راځي په منثور اصناف کې ډرامه افسانه افسانچه ناول او ګڼ شمېر تر دې پورې چې تر ژوندلیک پورې اټوبایوګرافي تر دې پورې څومره ریسرچ موږ کوو بیا په منظوم ادب کې هم دوه برخې دي چې یو ته ولسي ادب یا فولکلور ویلی شي او بل تحریري ادب دی د ټولې دنیا د ادبیاتو مطالعه چې وکړی شي نو کتونکي په دې نتیجه رسي چې د دنیا د هرې ژبې ابتدا د ولسي شاعرانو یا د ولسي سندرو نه شوې ده وجوهات یې دا دي چې د ټولو نه اول خو انسانانو دومره ترقي کړې وه چې هغوی د خپل احساسات او جذبات قلم ته وسپاري بله خبره دا چې کاغذ نه وي ایجاد شوی نو بیا دا په مختلفو دورونو کې په خاورو لیکل هم شوي دي څه د لپاره چې کلی ټیبلټ په دې ارکا هغه کې شته اوس هم په دې میوزیم کې بیا په دې نه علاوه په کاڼو هم لیکل شوي دي بیا دا کاغذ ډېر وروستو چین ایجاد کړی دی تر کومه پورې چې د پښتو د ولسي شاعرۍ تعلق دی موږ هم د نورې دنیا غوندې د ولسي اصنافو سره مخ یو نو موږ که د پښتون قوم تاریخ معلومول غواړو نو د مثال په توګه یو ټپه به والو چې سپوږمیه سر وهره خیجه لیلا د ګلو لو کوي خامارې خورینه نو دا کلچر د آریاو کلچر 2500 کاله مخکې به د آریاو پیغلو د سپرلی په موسم کې د هوما سوما بوټی ریبلو او بیا به شراب جوړول بیا بله یو ټپه ده چې که د خالو لښکرې رالی
زه به ګومل ته د جانان دیدل نه ځمه. دا ټپې د دې ټپې متعلق دا خبره کېږي چې محمود غزنوي کله د سومنات د بت د پاره تللو د هغې د ماتولو دپاره کوم چې په هندوستان کې د ګجرات صوبې د یو سیند په غاړه دی، نو د سره د ګومل درې یو زلمی و چې هغه ته یې د یوې رسالې یا د فوج مشیري ورکړې وه، خالو خان نوم یې. نو چې دلته رالو واپس کله تللو نو ویلی شي چې د هغه پیغله د هغه په انتظار وه، او هغې دا ټپه ویلې وه چې که د خالو لښکرې رالی زه به ګومل له د جانان دیدل نه ځمه. ولسي شاعري په ګڼو نومونو یاده شوې ده، دې ته ولسي شاعري هم وایي، شفاهي شاعري یا شفاهي ادب ورته هم وایي، زباني ادب هم ورته وایي، فوکلور هم ورته وایي. فوکلور څه دی؟ فوک او لور دوه مرکب ټکي دي، د لاتینې ژبې دي. فوک ویلی شي په لاتینې ژبې کې خلقو ته، لور ویلی شي پیژندنې ته. نو معنی یې شوه ولس پیژندنه. بیا په دې کې دوه غټې څانګې چې دي هغه مادي فوکلور او غیر مادي. مادي فوکلور هغه دی چې یو قوم په خپلو لاسو د جنگ، د استوګنې، د خوراکونو، کالي پتري، د دوی جامې جوړي چې څومره څیزونه دوی جوړ کړي وي، نو دا د دوی مادي فوکلور شو. د مادي فوکلور دپاره شپږو ملکونو کې ادارې جوړې دي. نن پرون په فنلینډ کې هلسینکي چې د فنلینډ دارالخلافه ده، هلته په ولسي ادب ډېر لوی کار کیږي. که مونږ چېرې د پښتو په ولسي ادب کار کوو، د مثال په توګه مونږ 1400 کاله شاته لاړ شو، نو مونږ سره د ستر خوشحال بابا چې کوم ایج د هغې ته ګولډن ایج ویلی شي، د سرو زرو. نو مونږ ته به د کپړو هم پته ولګي، مونږ ته به د خوراک هم پته ولګي، مونږ ته به د پیزار بیا د زمیندارۍ د مثال په توګه په هغه وخت کې به چې کومې مشهورې کپړې وې د خوشحال بابا په دور کې، نو زربفت وه، قصب وه، کتان وه، ململو، او دا هغه کپړې وې. مثال بیا پیشواز، دا پکې هغه ګګره وه چې د نواب لور به اچوله، او یا به یو ډمې په ګډا کې اچوله. د خوشحال بابا چې وایي چې اهل په خوارۍ کې دي، نه اهل په اعزاز، څیرې خط مېرمنې دي او ډمې په پیشواز. له دې نه علاوه کالو پترو ته راځو، نو مونږ سره پیزوان، بیسر، نته، ګوتي، چارګل، دا زمونږ د زنانو کالي پتري وو. په دې کې د 2 کالیو پتریو اضافه اشرف خان اجري کړي چې یو ته سیسپول وایي، بل ته کیرنپول، چې دا زمونږ د کلچر نمایندګي خو نه کوي. خو چونکې چې اشرف خان اجري په هندوستان کې قید، نو د هغه د دکن کلچر سټډي کړی، نو دا 2 کالو نومونه هغوی اخیستي، دا زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې نشته. د دې نه علاوه د جنگ دپاره مونږ سره تبر، کاڼی، غشی، ټوپک، کټارې، جمدر دا به استعمالېدلو، او اس چې کوم دی. دغه رنګ خوراکونو کې به مونږ دا ووایو چې د وربشو روټۍ، شوملې، غړکه او حلوا دا د هغه وخت مشهور خوراکونه. نور که څوک څه تپوس کوي داسې، زه خو په مخه د خبرې وکړي، که داسې څوک کوېسچن کوي پکې چې جواب ورکړي. پروفیسر صاحب نه زه دا تپوس کوم چې دا غزل چې کوم ده دا په پښتو ادب کې اول راغله، که پنجابی که د سندۍ؟ غزل په بنیادي توګه دا معلومول پکار چې غزل د کومې ژبې ټکی دی. غزل د عربۍ ژبې ټکی دی، د مالوچو ریشلو ته ویلی شي. د غزل معنی دا ده د ښځو سره د عشق او محبت خبرې کول. بیا موجوده آلاتو کې د غزل معنی دا ده چې ته په غزل کې بین المللي، ملي او علاقایي ستونزو ته ځای ورکړي. د ښې غزلې بیا دا پېژندګلي ده چې د هر یو شعر ځان ته مطلب لري. پښتو ته غزل څنګه رالو؟ په 9مه صدۍ عیسوي کې د فارسۍ نه پښتو ته غزل رالو، او بیا د پښتو ړومبی شاعر اکبر زمینداور د تیمورلنګ د دور څخه اړیکې لري، هغه ړومبی غزل ولیکلو. بیا د پیروخان د مکتب شاعرانو پکې د تصوف خواږه ورګډ کړل. کله چې خان ته غزل را رسېده خوشحال بابا ته، نو هغه پکې د پښتون کلچر او د پښتون مزاج ابتدا وکړه. اوس د خوشحال بابا غزل او د نورو پښتنو شاعرانو په غزل کې فرق دی.
کچره تاسو د خوشحال بابا د دور نه مخکې غزل په فارسی کې ترجمه کړه د هغې ژباړه مو وکړه او د فارن یا باریني ملک مو چاته وښیه نو هغه په دا نه وایي چې دا سړی د کم قوم کوم نسل سره اړیکې لري همدغه وجه چې خوشحال بابا چې بیا کومه غزل ولیکه نو هغه پکې پښتون مزاج ځای کړو توره چې تېرېږي خو ګزار لره که نه زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره که نه اوس چې رایټر یا بل څوک دا اوري به وایي چې دا خو څوک جرنیل شاعر دی دی هم د هغه خاورې څخه د هغه نسل سره اړیکې لري چې هغوی ټول عمر جنګونه کړي دي بیا دا غزل عبدالرحمن بابا مقبول کو عبدالحمید ماشوال پکې نازک خیالي ورګډه کا بیا کاظم خان شهدا خټک معراج ته ورسو او په حمزه چې غزل ختمېده نو هغه پکې ټول پښتون کلچر ځای دا و د غزل مختلف یو لنډه غونډه خبره